د کوم حد پورې چې د ښاغلي حمیدالرحمن همدرد صاحب د دې نوې ټولنې مشال ادبي ثقافتي سنګر خبره ده، زه دوی له په دې باندې مبارکي ورکوم چې دوی خو داسې ونه کړه چې دوی یو ځای کې خفه شو او د خفګان هغه نتیجې داسې نه دی اختیار کړي چې زه به د ادب د لارې نه ځان سایډ ته کوم، خو بلکې دوی هغه خپله سلسله د ادب هغه نوره غځولو طرف ته روانه کړه او د دې خبرې هغه اظهار ډېرو ملګرو په خپلو خبرو کې وکړو. دغه شان زموږ خادم صاحب دوی هم حواله ورکړه. بیا د دوی یو کلام دلته ګلیار صاحب په خپل ښکلي اواز باندې چې د مبالغې نه قطع نظر هغه قرآن پاک کې دي فبأي آلاء ربکما تکذبان. زه د ښاغلي ګلیار صاحب دا دومره ښایسته اواز او خوږ اواز د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره یو اعزاز ګڼم او د الله شکر ادا کوم چې دا نمونه غاړه زموږ دې خاورې ته الله پاک وبخل. بیا زه د میډیا په حواله باندې د خپلو ګلالو زلمو یو جهان مننه کوم چې دوی په نره باندې په ځان باندې د څه هغه لیبل هم د یو اړخ نه لګوي، خو هغه خپل هغه هلې ځلې د میډیا د لارې چې هغه د الله د رضا او د مخلوق د خوشحالۍ سره تعلق لري ډېر په نره باندې هغې له کار کوي. زه د میډیا دغه ملګرو له هم د دوی په دې دومره لویه جذبه باندې مبارکي ورکوم. د ښاغلي حمیدالرحمن همدرد صاحب ادبي خدمت هغه د چا نه پټ نه دی. دوی چې د کم ادبي ټولنې سره وو د ډېرو کالو نه غالبا 15-14 کالو نه ډېر په نره باندې خپل خدمات کړي دي او د هغې په ثبوت کې د دوی یو کتاب هم مخې ته پروت دی. بل د دوی دا کم غزل چې ښاغلي ګلیار صاحب ووي نو موږ ته نور د دوی کلامونه هر څه که موږ په یو اړخ باندې کېدو نو د دغې نه موږ ته پته لګي چې موږ ته په دې کې د دې ولس دپاره ښاغلي حمیدالرحمن صاحب ځان په کوم شکل کې ښکاره کړی دی. د دغه غزل له هم پته لګي چې د دوی په زړه کې د ولس دپاره څومره درد دی. بل د مزې خبره دا ده چې دوی زما ځان ته اشاره ده، اکثر یو شاعر وایي چې بس زه د غزل د حده پورې یم، زه د شعر د حده پورې یم، خو دوی ځان د دغه حده پورې نه ګڼي او دوی عملي طور هم د ژوند په ستونزو کې که هغه فرض کا د سوات کرایسیز و که هغه زلزلې که هغه سیلابي که هغه بل څه داسې قدرتي او مصنوعي آفاتي نو دوی په هغې کې خپل جاني مالي وخت لګوي او خپله برخه اخلي. د هغې یو ښکاره ثبوت دا دی موږ ملګري یو، موږ وروڼه یو، موږ به د یو بل نه څه لالچ وکړو. کله چې د سوات دا سیلاب راغی ما د بریکوټ نه د باغډیرۍ پورې د سیند نه پورې راپورې چې د څومره لوی ګراوند دی ما یو کتاب میله ولګوله د سیند نه پورې راپورې. هغه کتاب میله کې به کتابونه خرڅېدل او کوم چې د سیلاب تباهي و نو خو څوک په سود کې نشي راوستی چې هغه به پوره شي، نه د الله د غیبو نه پوره کېدی شي او هغه د انسان د جیب د انسان د وس کار نه دی. خو بیا به کوم د مینې د حده پورې سلګ ډېر د هغې نه به دغه ملګرو ته تپ رسېدو نو چې ما کله د کتاب دپاره هڅه وکړه چې دې میلې ته د خلک ملګري خپل کتابونه راولیږي نو د هغه مبالغې نه قطع نظر چې ډېرو میلو ته په خپله باندې حمیدالرحمن همدرد صاحب راښکاره شو، خپل کمنټس چې د میډیا ورکړل، کتابونه یې راکړل، د نور ملګرو کتابونه یې راکړل او بیا دغه شان نور ملګري چې هغه دا سات دلته موجود نه دي خو نه بیا هم لکه په هغې کې مثال په طور باندې دا زمونږ بریالي صاحب هم ډېره په سود باندې او په خلوص باندې او په نره پښتنۍ جذبه باندې برخه واخیسته. نو دلته کې زمونږ همدرد صاحب دا حواله ورکړه چې دلته کې به زه د دې خپل نوې ټولنې د طرفه یوازې د شعر و ادب د حده پورې نه بلکې زه به د مختلفو قدرتي مصنوعي آفاتو په موقع باندې هم هغه خپلې هلې ځلې جاري ساتم چې هغه د الله د رضا او د مخلوق د خوشحالۍ سبب شي. زه د دوی د دې جذبې قدر کوم
او دوی له باور ورکوم چې زما غوندې خاورې خزرې انسان هغه به خامخا د ژوند په قدم قدم د ژوند څه ګارانټي ده، د سیکنډ ګارانټي نشته، خو البته چې د کوم وخته پورې په دنیا کې هغه ټوک سپري نو زما هر نمونه مینه محبت خلوص پیرزونه به د دوی سره ملګري